دا مونږ په کوم طرف د انسانان ورواچول دا مسله غلطه ده او دا عقیده خراب ده او د دسې دی او د دسې دی او د دسې د خدای لپاره دې امت دې ته نور اختلاف هغه دی نشي برداشت کولی. دا تباه دی دې ملک ته امت نه دی، دا تباه دی، برباد شوی. نور په چړو موقع او قلار کې نه دي اختلافات. نو د علماء ته وایم او د دې په ځای چې ته خپل مناظر لو هغه سړي چې هغه بل ته کنزل کې غلط داد ورکې او په ملای ټپې کنه هغه په دې خبره باندې کوی چې بچي مناظرې خپل حیثیت په دین اسلام کې هغه خو به او څو ختمول نشي. اختلاف د خپل حیثیت ته او بچي دې خبره خیال وساته ستاسو د جبه نه چاته تکلیف نه رسي، ستاسو لاس نه چاته نقصان نه رسي. مسلمان هغه چې هغه کې دا کارونه دا څنګه ده همدا شان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا د دې لپاره علم زده کو چې د بیوقوف سره په بحث وکړي او علماء کرام په تنګ کی او د قیامت پر ورځ به د اور واګي او لګام ورواچول شي. وایي زموږ کار دا دی چې بل سپکول او بل راغورځول دا چلونه بس د هر مکتب عالم ته او د معذرت سره دا یو پیر نه اوسو پیری ټلیفون نه کوي بار بار. علماء ولا پکار دي چې هغه خلک په دې باندې پوهیږي ښه یا جګړه وغیرہ مکوي.